کمال ناصر اصولي په افغانستان کې د پاکستان سفارت کوم راز افشا کړ او له طالبانو یې څه غوښتي دي په دې ویډیو کې کتلی شئ. ویډیو تر اخره وګورئ او په اخره کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. دغه عکسونه نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ښکته پورته کیږي چې یو شمېر طالب چارواکي د پاکستان په سفارت کې د پاکستاني سفیر سره ګوري او په بېلابېلو مسایلو ورسره خبرې کوي. د عکسونو او لیدونو ته بیا یو شمېر خلکو غبرګون ښودلی دی چې له دې ډلې څخه د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي چې یاد عکسونو ته یې غبرګون ښودلی دی در سره یې شریکوم. دا چې د دغه عکسونو سره یې پر خپله فیسبوک پاڼه څه لیکلي دي د ویډیو تر اخره ضرور راسره اوسئ. رئیس معین وزیر خو به شي خو دا ولس درنه د هیواد دولت او ولس د برم او عزت ساتل غواړي. یو وخت ولسي جرګه کې 2 وکیلان راغلل، راته یې وویل چې د پاکستان سفارت کې سفیر زموږ نه غوښتنه کړې ده چې اصولي یو وار د ځان سره راولئ تر څو ورسره خبرې وکړو. اصولي وایي ما ومنله. د 2 وکیلانو سره چې نومونه یې ښه نه دي چې ووایم کارت پروان کې د پاکستان سفارت ته لاړم. لومړی موږ د سفیر سره عمومي ناسته لرله. د محصلینو د تګ په اړه عمومي بحث وشو. کله چې ناسته پای ته ورسېدله د سفیر د دفتر څخه رخصت شولو. د دهلیز عمومي دروازه کې یو نفر چې په سفارت کې کار کوه راته یې مخ کړ چې اصولي صاحب یو چای را سره زما دفتر کې وچښه، لږې خبرې در سره لرم. اصولي وایي ما ورته وویل چې چای کې بوره راکوي که زهر. وایي خندل، وایي پښتون یم اعتبار کولی شي. 2 نور وکیلان صاحبانو وویل چې موږ سګریټ څکو ته چای وسکه، خبرې وکړئ موږ انتظار کوو. د برکي دفتر ته لاړو. وایي پوښتل چې چای که کافي. ما وویل چای راکړئ. نوموړی لاړې چې چای راوړي. ګورم چې 2 نفره شخصي لباس کې دفتر ته رادننه شول. روغبړ یې وکړ او ځانونه یې سیاسي کارکوونکي د سفارت معرفي کړل. په اردو یې خبرې کولې، یعنې پنجابیان وو. اصولي زیاته کړې ده ماته یې مخ کړ او وی ویل چې اصولي صاحب تاسو ولې د پنجاب خلاف خبرې کوئ؟ ما ویل شته ځینې داسې مسایل چې تاسو د نورو حقونه د پښو لاندې کوئ، نور ژوند کولو ته نه پرېږدئ، دهشت خورئ. ویل یې هغه څنګه؟ اصولي زیاته کړه. ما وویل ګورئ داخل د پاکستان کې سیاسي واکمنان په حقیقت کې تاسو پنجابیان یاست. د پښتنو او بلوچو څخه مو په مکتب کې ژبه، کلتور او تاریخ اخیستی. په ځای د دغې چې حقیقت ورته بیان کړئ د احمدشاه بابا، د میرویس نیکه، خوشحال بابا، رحمان بابا او پاچا خان تاریخ ورته مکتب کې ولولئ. تاسو د جنا تاریخ ورته لولئ او ژبه مو هم پرې هیره کړې ده. اردو باندې ورته تدریس کوئ. همسایه‌ګانو سره هند ته دهشت خوروئ. افغانستان کې د نظامونو مقابل کې مخالفین ورته ساتئ، وسلې ورکوئ او حتی پنجابیان د تاریخ په اوږدو کې جنگ ته رالیږئ تر څو افغانان هوسا ژوند ونه لري. ډېر زیات بحث مو وکړ. اخر دغو 2 نفرو پنجابیانو راته وویل چې تاسو کابل کې ولې د پښتونستان 4 لارې د پښتونستان په نوم نومولې؟ ولې د ډیورنډ کرښې مسایل راپورته کوئ؟ نو هیله مو د افغان مشرانو دا ده چې د دغې داعیې تیر شي. اسلام آباد ته مه ګورئ، ګنې افغانستان به د ښې ورځې څښتن نه شي. افغانان به خوار او زار وي، همداسې به نظامونه چلنجوو. نوموړی وایي ما ورته ډېر څه وویل، خو یوه خبره مې زیاته کړه چې دا سیاسي نمایندګۍ نه ده، دا د پنجاب استخباراتي مرکز دی. او راووتلم. د سفارت راووتلم. 2 ساعته بعد د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین راته زنګ وکړ چې سفارت ګیله کوي چې ګویا تاسو دوی ته اخطار ورکوئ. هیله یې وکړه چې ورشم وزارت ته. ورغلم. زما نه وزیر خارجه هیله وکړه چې دا خبره میډیایي نه کړم. وخت حساس دی، نور جنجالونه به زموږ برنامې ناکامې کړي. د دولت خبره ما د هیواد لپاره ومنله او رسنیزه مې نه کړه. اوس وینم چې هماغه د استخباراتو د مرکز نمایندګان په کابل کې زموږ په ادارو کې ګرځي. کمال ناصر اصولي په اخره کې ویلي دي د اسلامي امارت څخه هیله لرم چې د دغه سفارت د سفیر او کارکوونکي په ورتګ د اسلامي امارت مختلفو دولتي ادارو ته بندیز ولګوي. دا مو مسلم حق دی. د هیواد او اسلامي امارت برم او عزت وساتئ. له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. دا د کمال ناصر اصولي لیکنه وه چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د دغه عکسونو سره کړې وه او موږ هم تاسو سره دلته په ویډیویي شکل شریکه کړه. که تاسو یې د دغې لیکنې په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت. خدای پامان.